کم سړی چې ځمکه خرڅه کی، ځمکه کاغه پټی دی، کاغه دکان دی، که کور دی، هر شی دی، دا یې خرڅ که او د هغې پیسې بیرته په ځمکه باندې ونه لګولې، بیرته یې په ځمکه وانغستله، بلکې په بل شي باندې لګولې، په دې کې برکت نه وي. دا بې برکته شی دی، دا بې برکته پیسې دي. دا مطلب نه دی چې ګنې حرامې دي. ګورې ستا دپاره بلکل حلال د مور پی دي، خرچ کولی شي، بل شی پې اخیستلی شي، هر شی چې، لیکن برکت به پکې نه وي. حراموالې خبره پکې نه شو چې فتوا ونه لګوئ چې مولوي صاحب خو نن څه ناشنا خبره وکړه، خلکو ته یې ویل چې ځمکه خرڅول حرام دي. نه، دروغ راباندې ونه وایي. ګورئ مطلب مې دا دی چې ځمکه خرڅه کړي، پټی خرڅ کړي، دکان خرڅ کړي، دا یې ځمکه او د هغې پیسو باندې بیرته ځمکه وانلي، یعنې په بل شي کې خرڅ کړي، ګاډی پې واخلي یا ځان له بل څه کاروبار شروع کړي، نو برکت به پکې نه وي. جایز به وي، برکت به پکې نه وي. ځان درته نه یم، دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ته یم. امام احمد ابن حنبل رحمت الله تعالی علیه هغه حدیث نقل کړی باسناد حسن. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من باع دارا او عقارا، چا چې ځمکه خرڅه کړه یا یې کور خرڅ کو، ځمکه خرڅه کړه، کور یې خرڅ کو، فلم یجعل ثمنه، او بیا د هغه پیسې ونه ګرځولې، فی مثله، دغه په مثل کې باندې بیرته پې کور یا بیرته پې دغه وانغستله، ځمکې پې وانغستله، نو کان قمینا الله یبارک له فیه، دا ډېر لایق او ډېره نږدې ده چې د لپاره او پای کې برکت نشي غورځولی. دا حدیث امام احمد ابن حنبل په خپل مسند کې نقل کړی او ښه حسن روایت دی. دا حدیث پې درته وویې ځمکه خرڅه کا، بلکل یې خرڅه کا، لیکن ځان له بل ځای کې ځمکه واله، دکان خرڅ کا، بل ځای کې ځمکه پې واله یا بل دکان واله، نو برکت به پکې. دا مطلب نه وي جایز به نه وي، خو برکت به پکې نه وي. همغه پیسې به یې زیاتې کېږي، به یې څه ډېرې نه، نور به یې قشر. نو لهذا کرم چې څوک ځمکه خرڅوي، دکان خرڅوي، کور خرڅوي، لاول داسې کوئ، کوشش دا کوئ، محنت دا کوئ چې په هغې نور ځمکه ځان له والې بل ځای کې، بل شی پې اخیستلی شي. خو نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ډېره نږدې ده چې د لپاره پکې برکت بیا نه وي.